لکه څنګه ما مشکلاتو کې ذکر کو چې مشکلات شته دی. یو مشکل دا دی چې څوک تا ته راځین دی خپل کور په کرا بندر کی، ځکه غوی دی پوهیږي چې کله بلډینګ سره مشکل جوړي، کله دا ملمانه زما کور خراب کی. نو طریقې څه شي دي چې ته اول صحیح پلیټ فارم ته لاړ شي. مثلا که ته رائټ موو ته ځې یا ایجنټان ته ځې چې تا ته کور په کرا درکړي او تو سره خرابېته نه لري، نو فکر نه کوم کامیابه شي. بهتره مشوره به زما دا وي چې هغه پلیټ فارمونه پیدا کړه چې کوم ځای کې د کور مالکین خپل کور په کرا چي. یو کور مالک ته څو خبرې مهم دي او همدا خبرې هغه ته وکړه. اول او ته وایي چې زه ماته به کرا راکړه، یو کال د قرارداد دی، هرګز به زما کرا تا ته کمه نه شي، یعنې زه دا په وخت کرا در کومه. دویم کور د خراب شو قرارداد سره کوم چې ټول شیان زه جوړوم ته، زه مسؤل یم. دریم سروس لپاره زنګ درته نه وهم، ځکه قانوني که دا کور کې دیوال خراب شي یا دیوال نم کوي یا واشنګ ماشین خراب شي یا فریج خراب شي یا مثلا تشنابونه خراب شي، سرویسونه دي کنه، باید کور مالک دا شیان جوړ کی. نو تو سروس لپاره تا زنګ نه وهم، مایده شیان چې کوم غټ نه دي هغه ورځ په خپله کومه. بل په دې راځي که لازم نه ته هر کال کې دوباره بل کسټمر پیدا کړي، ځکه چې کله دوی هم د کال قرارداد د خلکو پوره کیږي، دوی باید پراپرټي ایجنټان ته 11% ټوټل د کال کرا ورکي، 11% دوی ته بل کسټمر پیدا کی. ته ماته کرا راکا دوامدار او ما سره بین کوم ان شاء الله. او اخري لار ته استفاده کولای شي که یو کور په 1400 روپۍ غوي په کرا چولې وزارت ته 1200 در کومه. نو دا یو کور مالک هم دا خبره غواړي ووري نو پتا ته کرا در کوي. لیکن بهترین لار دا ده چې ته خپل رابط استفاده کې خرابط ایجنټانو سره جوړ کې چې کوم پراپرټي ایجنټس دي او همچنان د کوم کسان چې کورونه مالکان دي هغوی سره خرابط جوړ کړي او کورونه واخلي. دا څو لارې وي انشاءالله مطمئن ته خپل لارې په خپله پیدا کولی شي چې یو کور پیدا کړي او په ایر بی ان بي کې په بزنس په شروع کړي.